یو زنانه راپاسېده وي ایکفرن بالله یا رسول الله ستا څه مراد دی چې یعنې ډېرې ښځې کفر الله کوي یعنې د الله نه انکار کوي رسول صلی الله علیه وسلم نه یکفرن العشیر خاوند چې ورسره ښه وکړي د هغې نه انکار کوي ویکفرن الاحسان او چې څوک ورسره څه ښه وکړي د هغې نه انکار کوي حدیث کې یو مسله خو ثابته شو چې کفر ټول یو شانې کفر په دوه قسمه دی یو کفر اکبر دویم کفر اصغر کفر اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه وځي کفر اصغر سره د اسلام نه نه وځي دې ته هم کفر وي ځکه د علماو سره چې نه یې ناست کنه نو نورې به وایي اوس دا صحیح بخاري ته اوس مخې ته پروت دی ترجمې د سره هم پرته ځه او حدیث دې واورېدو او ودې کتو چې ډېرې ښځې به په جهنم کې ځي چې کفر کوي سبا له یې بیا بیانول شروع کړو وګورئ په ښځو کې کافرانې ډېرې دي اوس دې خبر نه یې چې د کفر نه مراد کوم کفر دی دلته کفر نه مراد هغه غټ کفر نه دی دا یو خبره امام بخاري ثابتوله هغه ثابته شو بله خبره دې ځینې دا ثابته شوه چې ښځې د خاوند ښه نه مني ډېرې لږې دي چې هغه یې مني نو ځکه بیا پیغمبر مخکې څه وایي لو احسنت الى احداهن الدهر وایي که چېرته به دې زنانو کې دې د چا سره پوره زمانه ښه وکړو په کلونو دې ورسره ښه کول ثم رأت منک شیئا او بیا معمولي خبره داسې ولیده چې نه یې وخوښه لکه غوسه شوې ورته یا ورته قهر شوې یا داسې خبره یې ولیده قالت ما رأیت منک خیرا قط وایي تا کې چې ته ما څه خیر نه دی لیدلی تا ما سره څه ښه کړي دي دغه حدیث ته کوم چې وایي چې د ابو سعید دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی د کتاب الحیض کې به راځي هغې کې ورسره دا خبره هم ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي یو تاسو خیرې ډېرې کوئ او دویم تاسو د خاوندانو احسان نه منئ سبحان الله د پیغمبر د خبرې همدا په دې زنانو کې غټې بیماریانې دا دي خیرې او بیا زموږ د پښتنو ښځې او خو د خیرې داسې کوي لکه څنګه چې د ساه اخلي مړ شي او تباه شي او ذلیله شي او د ټرک لاندې راشي او بیا چې په رښتیا ټرک لاندې راشي اوس بیا سر یې تړلی او چغې وي اوس به زه څه کوم د عربو دا زنانې دي دوی کې دا ډېر ښکلی صفت دی چې ماشوم ډېر عمراني وکړي به الله دوی تعالی هدایت درکړي نو بس صحیح ده که چې الله له هدایت ورکړو قصه څه شوه ختمه شوه زموږ هغوی الله دې وي د ملا تیر دی الله مات کوئ نو دا اوس وګوره حالانکې قرآن کې الله دې نه منم کړې ده که چېرته دا الله قبوله کړي نو بیا که چېرته الله قبوله کړي نو بیا د ډېرو پکې قبولې شوي د ډېرو پکې قبولې شوي بیا وروسته جاړي دویمه دا چې وي د خاوند احسان نه مني واضحه بیماري ده په ښځو کې په اودس کې به ورسره اوسي که معمولي خوا دې خوښ وي تا څه کړي دي تا خو زما ژوند خاورې کړو ټول تا ته به الټه وایي تا وایي زما ژوند خاورې کړو حالانکې ژوند خاورې کړی دې ستا دی چې دې دپاره مزدوریان او مسافریان خو نه دا وایي نه ژوند تا زما خاورې کړو د څه د لاسه دا غوسه چې ته ورځ به ته غوسه شوې او د واده لس پنځلس کاله کېږي هغه ټول ښه چې ورسره کوم کړي وو هغه په یو ځي باندې په سیند لاو شو نو وګوره د پلانې خاوند ته بل به ورته بیا رایادوي وګوره پلانې ته وګوره پلانې ته نو دا د زنانو بیماري ده او وادي وري زنانه دا خبره چې د دې خبرو د لاسه به زنانه اکثر په جهنم کې څه معمولي خبرې نه دي ګوره خاوند دی که د سره ډېر احسانات هم ونه کړي بیا به هم ښه مني او صرف دا ښه د خاوند د طرف نه کافي دي چې یو زنانه د هغه په نکاح کې ناسته ده په عفت کې ده په طهارت پاکه ده طاهره بلکل د زنا نه او د فحاشۍ نه او د خاوند د لاسه چې د دې په سر کومه دوپټه پرته ده یوازې دا احسان کافي ولې تاسو لیدلي نه چې خاوند یې مړ شي یا یې طلاقه کړي هغه مور پلار چې ډېر ګرم ګرم کېدو وي موږ به یې وساتو نو هغه بیا د یو کاله پورې شي ګرم وي بیا څه بیا که مخامخ نه وي خو چې کله داسې سیټ ته شي د هلکان د دې ښځې دارونه د دې جنۍ ده چې کومه طلاقه شوې ده نو یې ځان لوی یو مړه یو ده دا د کومه دلته راغله بلکې دا خو پرېږده دا چې یو څو ورځو له راشي خاوند یي یو څو ورځو د پلار کور ته راشي او ورځې لږې ډېرې تېرې کړي او یا یې بچي شور وکړي او یا تلو کې چې دی څه وله پخوي او به یې خرچه ډېره راشي اسمان راکوز کړي ځمکې سره یې ولګوي او ځمکه اوچته کړي اسمان ته یې ورسي او دغه خاوند چې ټول عمر له خرچې کوي خو څه یې نه دي ویلي مسافریان او سخت مزدوریان هر څه کوي خو دی نه دي ویلي ښځې ته چې ته ټول عمر له زما خورې وړو شور وکړو او تا پلانې شي دي نه هېڅ هم نه یوازې دا څومره غټ احسان دی د دې خاوند په چا باندې په ښځه باندې نو د دې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې دوو خبرو د لاسه کومې خبرې ناشکري کوي او د ناشکرۍ کې د خاوند دغه راغی دننه که
د خاوند احسان ناشکري کوي. دویم خیري او لعنتونه ډېر وایي.